زده کړې وکړې او د لا زده کړو لپاره انګلستان ته ولاړ او د لندن په کیمبرلي پوهنتون کې د ژورنالیزم زده کړې پای ته ورسولې. ښاغلی بزګر صاحب دا مهال د ناروې دولتي تلویزیون سره کار کوي او د ناروې د پوهنې وزارت د تفتیشي ډلې غړی هم دی او کله ناکله د ټلیفون له لارې ترجمه هم کوي. دا خو نو اوسنۍ خبرې دي. بزګر صاحب لا 14 کلونو چې لیکنې پیل کړې، په پښتو، دري، اردو او عربي ژبو یې مقالې لیکلې چې په مختلفو ځایي رسنیو کې چاپ او خپرې شوې. په کال 1988 کې چې یوازې د 22 کالو زلمی و، د دعوت خپرونې چلوونکی او مشر وټاکل شو چې تر دې دمه یې 230 ګڼې خپرې شوې. د دعوت خپرونه تر ډیره په پښتو او دري ژبو خپرونې کوي، خو ترڅنګ یې په انګلیسي او نارویجي ژبو هم خپرونې کړي. تقریبا 50 هیوادونو کې یې لوستونکي لرل او لري. دې لوستونکو ته به د دعوت مجلې او اخبارونه لیږل کېدل. دا نو هغه وخت و چې انټرنیټ نه و او ویبپاڼه نه و، او د دعوت خپرونې هم د مجلو او اخبار په شکل کې وي. په کال 1990 میلادي کې د دعوت خپرونې د ویبپاڼې بنسټ کېښودل شو. په لومړیو کې په ابتدایي ډول او بیا د انټرنیټ د پیاوړتیا سره سره دا ویبپاڼه هم پیاوړې شوه او لا هم مخ په وړاندې روانه ده. د انټرنیټي خپرونو ترڅنګ د دعوت ټولنې یو شمېر کتابونه هم چاپ کړي او د یو شمېر کتابونو د چاپ لپاره یې نورو ادبي ټولنو او شخصیتونو سره مالي مرستې هم کړي. پوهې او کتاب سره د بزګر صاحب مینه لا په دې بسا نه کوي. دوی ځان سره د 15,000 جلدو کتابونو یو کتابتون هم لري چې په پښتو، دري، اردو، انګلیسي او نارویجي ژبو لیکل شوي دي، چې 90% یې د افغانستان په اړه لیکل شوي کتابونه او مجلې دي. د خپل هیواد په اړه په دومره ستر تعداد د کتابونو لرل او هغه هم په یو اروپایي هیواد کې په رښتیا هم یوه لویه علمي پانګه ده. دومره کتابونه لوستل اسانه هم نه دي او بې تاثیره هم. نو د دې کتابونو لوستلو د بزګر صاحب پوهنیز او لیکوالیز شخصیت لا پیاوړی کړ، نو ځکه یې په کتاب لیکلو هم پیل وکړ او هغه کتابونه چې چاپ ته نږدې دي او ډېر ژر به چاپ شي څه په دې ډول دي: نارویجي پښتو ډکشنري چې تر اوسه پکې 25,000 لغتونه راټول شوي، د پښتو ژبې 1000 لنډۍ سره د انګلیسي تشریح، د پښتو ژبې 1000 متلونه راغونډول سره له انګلیسي ژباړې، د دعوت خپرونې خپاره شوي لیکونه او مرکو کتابیز کلیکسیون. برسیره پر دې ښاغلي محمد بزګر صاحب په یو لړ نړیوالو او افغاني غونډو کې هم ګډون کړی. د مثال په توګه د ملګرو ملتونو او د ناروې د حکومت له لوري د ټولو ژوندیو موجوداتو ساتنه او د دوامداره پرمختیا لپاره کار کول. د ناروې تروندهایم ښار کال 2010 د فبرورۍ 1 نه تر 15 نیټې پورې د اوبو د بې ځایه مصرف د مخنیوي ورکشاپ او کانفرانس د پولنډ په ګدانس ښار کې د میډیا سلیریش لخوا چې مرکز یې په سویس کې دی او د فنلنډ د بهرنیو چارو وزارت مالي مرسته جوړ شوی چې د 19 هیوادونو ژورنالیستان وربلل شوي.
او د ژورنالستانو د شخصي روزنې او معلوماتو لپاره جوړ شوی و. د 2009 کال سپتمبر 14 څخه تر 19 نیټې پورې. د آلمان پارلمان یا بوندستاګ برلین د قانون ایښودونکو ټولنې لخوا د G8 یعنی 8 سترو صنعتي هیوادونو ایجنډا د ځنګلونو په نه وهلو سره د غازونو د تولید کمول کال 2007 جون 2 نه تر 4 نیټې پورې. د ملګرو ملتونو کانفرانس او ورکشاپ ایکوسیستم د بوټو څخه ونه د ساينس نظر او چیلنجونه او د ایکوسیستم او د غربت مخنیوي ډنمارک کوپنهاګن د بهرنیو چارو وزارت 28 اپریل 2006. بزګر صاحب په یو لړ افغاني غونډو کې د برخه اخیستلو لپاره امریکا، جرمني، انګلستان او سویډن هیوادونو ته هم سفر کړی او د یو لړ ټولنو لخوا ورته ستاینلیکونه هم ورکړل شوي. د پښتو ترڅنګ بزګر صاحب په دري، اردو، انګلیسي، نارویژي او یو څه هم په عربي ژبو خبرې کولی شي. د افغانستان په اړه ډېرې مرکې کړي چې د ناروې په اخبارونو، راډیو او تلویزیون برسېره په افغاني مجلو، اخبارونو او ویبپاڼو کې هم خپرې شي. Hvor gammel er du? Tariq var student og journalist i Afghanistan. Han skrev artikler i utenlandske aviser om krigen i sitt fedreland. Det satte livet hans i fare. Jeg har fryktet at styresmakten vil sende afghanere ut av landet. Men jeg føler meg trygg i Norge, og tror ikke det kan skje. Jeg tror vi møter forståing for hvorfor vi måtte flykte. Sovjetiske soldatene trekte seg ut av Afghanistan, har geriljabevegelsen blitt splittet. Det er hard kamp om hvordan landet skal styres. I Pakistan er det mange grupper av flyktninger i strid med hverandre. De går på livet løs, og derfor er vi heller ikke trygge i Pakistan. Vi måtte flykte til Norge. Jeg tenker på brødrene mine, som fremdeles kjemper i fjellet hjemme, og Allah beskytter dem og landet.
bruker mesteparten av tida på å lage en informasjonsavis om hva som skjer i hjemlandet. Avisa heter Dawat og sendes til rundt 500 afghanske flyktninger i hele Europa. Tariq er blitt truet på livet av politiske grupper i Pakistan som ikke liker innholdet i avisa. Men den største trusselen ligger nærmere enn Tariq aner. Afghaneren Tariq har fått avslag på asylsøknaden, men har anket avgjørelsen. De andre afghanerne på dette mottaket er sendt ut av landet. Det er få afghanere som nå tør å komme til Norge. پیغامونه ورسل د ټول دوستانو خبرې مو واورېدې. راځي چې خپله د بزګر صاحب نه چې چا لپاره موږ دا غونډه جوړه کړې وه د هغه د خپلې خولې نه دا واورو، د هغوی خپلې ویناوې، د هغوی خپلې کړنلارې، د هغوی خپل راتلونکي پلانونه، خپلې ویناوې. نو په ډېر احترام سره په تود حرکتي سره بلنه ورکوو ښاغلي محمد طارق بزګر صاحب ته. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې مخکې تاسو ټولو درنو دوستانو ښاغلو ته چې دلته راغلاست د زړه د کومې مننه کوم د زلمو پاڅون ټولنې نه د دوی نه د زړه د کومې مننه چې ما ته د دې وخت راکړی دې زمینې برابره کړې چې ستاسو په منځ کې اوسم. موږ ډېر څه واورېدل د دوستانو پیغامونه، خبرې. زما دپاره ټول په زړه پورې هم عجیب و غریب او د ستاینې وړ و. عجیب و غریب په دې باندې چې زه ځان د دې وړ نه ګڼم چې هغه الفاظ، جملې چې دوستانو سمات دي، هغه پیغامونه چې دوی لیکلي وو، خبرې چې وشوې، ما فقط د افغانستان د خلکو په وړاندې د یو افغان په صفت باندې، د یو پښتون په صفت باندې خپل مسؤلیت پوره کړ. د هغې نه زیات ما څه نه دي کړي. او
کړي هغه څه چې شوي چې دعوت دی میاشتنۍ ورته وایو که ورځپاڼه ورته وایو د ویبپاڼې خبرې وکړو هغې کې ټول د ټولو درنو لیکوالانو د دعوت د لیکوالانو ونډه ده د هغه دوستانو ونډه ده چې تر خپله وسه د دعوت سره د دېرش کلونو کې مالي مرسته کړې قلمي مرسته کړې اوس موږ د ویبپاڼې خبرې کوو دلته دوه زموږ ډېر درانه دوستان یو مرادزی صاحب او غنپور صاحب شته دی همیشه دوی لیکنې پکې راځي همداسې د نورو دوستانو نو المقصد مې دا دی چې دا خپل همدا لیکوالان دي مختلف لیکوالان دي چې د دعوت نه دعوت وکړی او دعوت چې هغه څه ماته راکړي هغه دا دی چې زه د خپلو کورونو خویندو په منځ کې د خپلو افغانانو په منځ کې یو ځای لرم چېرته چې زه دوستان مې قدر کوي په درنه سترګې راته ګوري چې دا غونډه یوه ښه بېلګه ده او دا ټول د دعوت برکت دی او زه بیا هم وایم هغه څه چې ما کړي دي زه په دې فکر نه یم چې ما داسې کوم خاص خپلو خلکو دپاره کړي بلکې د افغان په صفت باندې ما خپل مسؤلیت پوره کړی هغه وخت چې زه ناروې ته راغلم زما عمر د 22 کلونو چې زه راغلم خپله د دې ځای په شانتې چې ناروې ته راغلو زما یو د دوستانو ګلدشته راغلی کم د وخت موږ د نورو افغانانو په شانتې په کمپونو کې یا د غرب په محیط کې څنګه هغه وخت چې د کم شرایط داسې و چې د اوسني وخت د اوسنیو کمپونو سره کېدای شي فرق وکړي ځکه هغه وخت کې د پناه غوښتونکو شمېر او د افغانانو شمېر ډېر کم و د شرایط نسبت ښه و زه چې کله راغلم د ځان سره مې فکر وکړ چې که ژوند دا وي چې سړی ته ګرم پتلون ګرم جامپر او ډوډۍ ورسېږي په یو کوټه کې ګرم پروت وي او په داسې حال کې چې زموږ وطن د یو غټ غم سره مخامخ دی نو موږ د دوی د پناهندګانو لپاره 4 کورونه 5 کورونه درلودل چې هغه په هفته کې به راغونډېدې میاشت کې به راغونډېدې همدغه پیسو نه دوی کولی شو دوی مختلف فعالیتونه وکړي چې یو پکې سینما ته ځي ډسکوتیک ته ځي د هغه ټکټ یې پوره شي که بل څه کوي د هغه پیسې ورکړي نو ما هغه خپلې مشرې ته وویل که موږ داسې وکړو د هغه 4 کورونه موږ ډسکو ته نه ځو سینما ته نه ځو بل شی نه کوو که دا باندې موږ یو اخبار جوړ کړو څنګه به معلوماتي اخبار د افغانانو نو خدای شته هغه زړه ښځه موږ ټول به ورته ما مایندې ویل نو هغې زه په غېږ کې ونیولم دا اول ځل دی چې زه د پناهندګانو سره کار کوم ما داسې یو ښه نظر کله نه و اورېدلی نو هماغه ما د خپلو هغه وخت موږ په کمپ کې 9 افغانانو بیا رسو تعداد موږ 15 کسه شو نو د ټولو هغه افغانانو په مرسته باندې د هغوی په پیسو باندې هماغه 4 کورونه موږ اخبار شروع اخبار مې 3 ګڼې داسې په لاس باندې یو برخه مې لیکل ښکاره شوه په لاس به مې لیکله او یا به هغه اخبارونه مجلې شاید چې ما ته راتلل د هغې د من خبرونه غوڅول بیا به م کله چې رنګ و ډیزاین به م برابر کړه هغه چاپېدلو چاته به م ورکول فوټوکاپي کول 3 ګڼې په همدغه شکل باندې چاپ شي بیا زموږ د مشکلات د افغانانو تر منځ ارزوي او خدای دې موږ ټول اصلاح کړي نو بیا د یو ورور د شکایت له امله چې هغه مشر ته یې وویل چې دا خو اخبار یو طرفه دی مقصد د مجاهدینو په طرف باندې دی زه په دې بل طرف کې مې ځان نه کېږي نو هغوی رښتیا م وویل چې زموږ لپاره ټول افغانان یو شی دي او موږ دا کار نه کوو چې نور تاسو سره کومک وکړو هغه د اخبار سلسله په هماغه 3 ګڼو باندې ودرېده بیا نو زموږ 400 کورونه د میاشتې چا به یې راکول جبهت 400 کورونه په یاد چې د میاشتې که 14 ورځو کې دا به یې راکول نو ما هماغه پیسې راغونډولې کوم ځای کې جزیره کې چې موږ اوسېدو یو مطبعه م پیدا کړه او ډېر ښه خلک ډېر کومک ما سره وکړ نو دغه کله چې به دا 400 کورونه که 700 کورونه دې نه باید اخبار هغه د چاپ پیسې برابر شي اخبار به م برابر کړو چاپ به م ورکړو نو بیا په هماغه شکل باندې اخبار ورو ورو مخکې لاړ دوستان زیات شو مینوال زیات شو په هغه وخت کې واقعا رښتیا هم زموږ د مطبوعاتو کمي وه د نشراتو کمي وه سره به بیا افغانان زیات وو مختلف ملکونو کې نو د دوستانو ورونو خویندو کومکونه او اخبار همداسې مخته ته لاړ او 200 شو خو زه هغه وخت کې ځوان وم عمر مې دا کوم حالت کې اوس نو انرژي مې زیاته وه او ډېر دا م کار م زیات کړو خو په هر ترتیب باندې اخبار ته یو ځای ورسېد دوستانو په خبرو کې مې ویل ونه چې بیا موږ ویبپاڼه شروع کړه ویبپاڼه په داسې وخت و چې په خپله کمپیوټر په ابتدایي حالت کې و انټرنټ په ډېر ابتدایي حالت کې و ډېر ورو حالت کې و قیمت و خو بیا موږ څو عکسونه برابر کړو چې دعوت د ویبپاڼې په نوم باندې پیل شو نو همداسې مخې ته تر څو ځلې د ویبپاڼې بڼه بدله شوه او اوس په هغه یو شکل باندې داسې تقریبا په 40 ساعتونو کې د 80,000 نه تر 80,000 پورې یا دې نه پورته کسان دا په مختلفو ملکونو کې مقصد ټوله دنیا کې لیدل کېږي
باندې پوهېږي هغوی پوهېږي چې باید پورې رمه چې ټوله احصایه ښیي چې په کوم ځای کې کوم مملکت کې لیدل شوي څومره کسان یې لیدلي په څه وخت کې لیدل شوي او کومه لیکنه یې لیدلې کومه دا کړې خپل کمپیوټر ته کاپي کړی دا شیان ټول نو ما مخکې یو شی لیکلي خو زه د دوستانو دومره صفتونه او زما ستاینې وکړې چې زه د هغې نه ډېر عاجز یم ځان ډېر کم ګڼم نو بیا هم زه به په لنډ په دوه درې شیانو باندې چې هغه زموږ د وطن حالات په هغې باندې به لنډې خبرې وکړم ځکه دوستانو وخت هم ډېر دلته تلف شو یا ډېر وخت ونیول شو نو یو زموږ د وطن حالات دی چې زموږ وطن د ډېر بد حالت سره مخامخ دی ډېر مشکل سره موږ مخامخ یو خصوصا په ځانګړې توګه ټول افغانستان دی او په ځانګړې توګه باندې پښتانه د کونړ نه د فراه پورې او بیا د خط که د بلې خوا ته موږ ورنګار دی چې پښتون دی التبام دی وژل دی حلالول دی او دې دپاره باید موږ د ځان سره فکر وکړو چې ولې یوازې پښتانه که دا اسلام وي ولې یوازې اسلام د پښتنو دی او که دا وطن د وطن یوازې د پښتنو دی او که په سیمه کې هم دا زموږ قوم دی چې وژل کېږي واقع په ډېرې بې رحمۍ سره دا خوا نه که هغه امریکایان دي که هغه قوتونه چې د امریکایانو سره جنګېږي یا په ظاهر د امریکایانو مخالفت کوي د هغوی د خوا نه خپله د افغانستان د حکومت د خوا نه پښتانه د یو غټ مشکل سره مخامخ دي دوی د علم مخه نیول کېږي کېدای شي ځینو دوستانو ته زما خبرې منفي ښکاره شي خو په رښتیا سره یې دقیقه ما د وطن حالات مو وڅېړو تر ټولو پښتنو سیمو کې د مکتبونو مخه نیول کېږي او په دې باندې سړی پوښتنه وکړي ولې که دا مخالفین یې نیسي خپل حکومت د افغانستان حکومت څه شی کړي اوس بیرون ته دا څو ورځې مخکې په آلمان کې یوه غونډه وه زه هم هلته وم نو یوه خور چې د افغانستان نه راغلې وه د پارلمان وکیله وه نو هغې په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولو جنوب غربي ولایتونو نه چې شپږ ولایته دي لوی قندهار چې ورته وایي د هغوی نه 112 کسان په کانکور کې کامیاب شوي 112 کسان پښتانه د شپږ ولایتونو دوی د دې چانس ته برابر شوي چې هغوی پوهنتون ته لاړ شي او یوازې د بامیانو یوه ولسوالي یاده کړه اوس مې تاسو نوم یې زما د یاده و چې یوازې د یوې ولسوالۍ نه 1200 کسان کامیاب شوي یا د پوهنتون ته لار پیدا کړې دا په دې معنا ده چې ما خدای دې زموږ هزاره ورونه یا نور ورونه خویندې چې د پوهنتون لارو ته پیدا کېږي پوهنتون ته چې د هغوی مخه ونیول شي ټول ولې کې پوښتنه ده چې باید ټولو افغانانو ته یو شان د تعلیم زمینه د صحت او د خیر ښېګڼې زمینه د کار او د نورې پروژې په افغانستان کې نن سبا خبرې اورو چې کېږي باید زمینه ته مساعده شي بې طبیعي ده چې څوک وي دلته مخکې د پیرزاده صاحب ګران پیرزاده صاحب د الفت صاحب څو شعرونه موږ ته ډالۍ کړل او الفت صاحب یو دغه نابغه شخصیتونه دی چې د افغانستان په تاریخ کې تېر شوی دوستانو که د هغوی کتابونه که هغه نثر دی که نظم دی لوستي نو زه خو کله د هغوی استعداد ته د هغوی فکر ته د هغوی ذهن ته بیخي تعجب وکړم چې دا ډېر لوی شخصیت ډېر ستن هغه د زموږ په منځ کې د افغانانو په منځ کې تېر شوی هغه الفت صاحب وایي یو ځای کې زه مخکې دی نه چې د هغوی د شعر وایم که وطن موږ خپله جوړ نه کړو په دې ته هم باید ونه اوسو چې موږ د امریکا د افغانستان جوړ کړي سویډینان به جوړ کړي او نارویجان به جوړ کړي دوی خپلې منافع لري او د خپلو ګټو دپاره کار کوي او تر هغه چې افغانان یو موټی نه شي یو لاس نه شي او د خپل کور غم په خپله ونه خوري لکه موږ چې په خپل کور کې څوک نه پرېږدي په وړوکي کور کې نو کله چې د لوی افغانستان خبره کېږي هم چې خپل افغانان یې جوړ نه کړي په خدای که پردیان دا وغواړي یې جوړې کړي او نه یې د جوړولو وس لري او نه دا کار کوي الفت صاحب وایي په مدرسه کې د هغې یارو کله څوک د افغان زوی نه افغان جوړوي پردی کلتور پردی لمسون د سړي حلقه و ګوشت د اینو ان جوړوي سر کې څه نه پرېږدي ماغزه یې مینځي د سر ویښتې په کشان جوړوي او په پای کې وایي غلط علاج نه بې علاجه ښه دی ناجوړه ښه دی که یې وران جوړوي چې د افغانستان د مشکل لپاره صحیح نسخه پیدا نه شي دلته ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحبان شته تر څو چې د مریض مرض معلوم نه شي نو مشکله ده چې یو ډاکټر وکولی شي د هغې علاج وکړي زموږ یوازې ستونزه دا ده چې افغانستان کې د دیموکراسۍ مشکل دی یا د ښځو حقوق دی بلکې هلته د ټولو انسانانو حقوق د پښو لاندې کېږي د ټولو خواوو بل د دعوت په ارتباط باندې یو شي یادونه کوم هغه دا دی چې ډېر ځلې زه داسې د مشکلاتو سره مخامخ کېږم سره دې چې ما مخکې وویل دا د دوستانو مینه هم درته ولیده چې زه د هغه نه ډېر عاجز یم
خو بیا هم د ستونزو سره مخامخ کېږم. ډېر کسان چې همدا د دعوت د وجې د دعوت د کار د وجې مشکلات جوړوي، کرکه کوي. مثال ډېر ځلې ما ته تلیفون کېږي، داسې برېښنا لیکونه راځي چې هغه د لوستلو نه وي، نور کار ته پرېږدي. نو چې ما ته قوت راکوي هغه دا چې زه کله د چا کرکه وګورم او ډېر قوت راکوي هغه چې زه کله د دوستانو مینه وګورم، نو ستاسو مینه، ستاسو دلته راتګ، ستاسو دا غونډه ما د دې لپاره نور هم هڅه یاد شي چې زه کولی شم د انسان په صفت باندې، نو زه به کوشش وکړم چې کوم کار چې شروع کړی ستاسو په مرسته باندې مخته بوځم او مخته لاړ شم. یو بل شی دوستانو ته اشاره وکړه، موږ یوه بله هڅه شروع کړې او هغه د یو انټرنیټي تلویزیون جوړول دي. هغه په دې معنا باندې چې دا یو داسې تلویزیون دی چې هغه مصرف یې د نور یو نورمال تلویزیون په مقایسه باندې ډېر کم مصرف غواړي. چلول او عیارول هغه ډېر اسان دي. ښه والی دا ده چې په هر ځای کې انټرنیټ د دنیا په هر ګوټ کې چې انټرنیټ دا به واقعا یو که جوړ شي په رښتینې معنا به دا به یو نړیوال تلویزیون وي. که هغه جنوبي افریقا وي، که برازیل او که روسیې که شمالي کوریا، دا به پکې ښکاري. او دې کې داسې هم کېدای شي چې د تلیفون د لارې ډېر شیان په تلیفون کې ځای په ځای کېږي چې انسان کولی شي په خپل تلیفون کې همدغه پروګرامونه وګوري. بله ګټه یې دا چې په اسانه باندې اوس موږ کولی شو که دا غونډه وایي تلویزیون جوړ کړو، ډېر په اسان باندې فقط په انټرنټ پرې دا مستقیم کولی شو دا غونډه وښودل شي. همداسې په هر ځای کې د دنیا دا غونډه کولی شو نو خویندې په تلویزیون کې برخه واخلي، یا پروګرام مسؤلیت واخلي، یا که موږ غواړو چا سره مرکه وکړو نو ټول کېږي په ژوندۍ بڼه باندې ټول شیان مخته ځي. هغه موږ د یوې کمپنۍ سره خبرې کړې دي، یوه نه دوه کمپنۍ، نو هغوی سره فقط زموږ قرارداد د اخري حد ته رسېدلی دی. امضا کړی هم نه دی، قرارداد لیکل شوی، خو هغوی مخکې دې نه چې کار شروع کړي موږ باید یو اندازه پیسې دي چې هغه ورته ورکړو. ځکه پیسې د ورکړې سره هغوی سمدستي کار شروع کړي او وایي چې په 3 میاشتو کې به دا تلویزیون د کیس د دواړو خواوو نه چې زموږ د خواو نه او د هغوی د خواو نه به تست شوی او دا به خلاص شي او جوړ به شي. په هغې کې بیا هم زه د سویډن د ټولو درنو هېوادوالو نه خصوصا هغه دوستانو چې ستوکهولم یوازینی ښار دی یا یوازینۍ سیمه ده چې په ټوله دنیا کې چې هغوی د تلویزیون سره ډېرو دوستانو مرسته کړې، زه بیا مننه کوم او قرباني ورته وایم. یو شی بل یادول غواړم، هغه زموږ یووالی د افغان ولس یووالی، خصوصا د پښتنو یووالی د دوی بقا ده. که چېرته موږ یو ځای نه شو، یو بل ونه پېژنو، نو پښتانه به همداسې چې ښکته روان دي، موږ به نور هم ښکته ځو. او که یو ځای شو، یو موټی شو، دا یووالی، یو موټیتوب په دې معنا نه دی چې خدای هغسته موږ د نورو قومونو د افغانستان د نورو اوسېدونکو دښمني وکړو، بلکې د خپل ځان د بقا په خاطر باندې، د خپلې ژبې د بقا په خاطر باندې او د خپل مظلومیت د غږ د پورته کولو په خاطر باندې په افغانستان کې د یو رښتیني عدل په خاطر باندې موږ یو بل ته لاسونه ورکړو. یو پښتون باید د بل پښتون ملګری اوسي، د اخر کې موږ نور هېڅ نه شو کولی دا کولی شو یو پښتون د بل پښتون په مخکې ونه درېږي. او په ښو کارونو کې خو مسلمانان یو ټول باید یو انسان، یو مسلمان د بل مسلمان، یو انسان د بل انسان سره موږ په ښو کارونو کې مرسته وکړو. په هر ځای کې چې زموږ هغه خو ښه او نیک کار کوي باید ملاتړ وکړو. دلته بیا یو شاعر وایي که زړونه سره یو کړو، لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. په یووالي کې برکت دی. خدای وایي دا زموږ د بریالیتوب هڅې په همدې کې دي. مخکې هغه یو دوست د شعر خبره وکړه، زما خپل هم شاعر نه یم، شعرونه مې خوښېږي، هغه هم د ښو شاعرانو شعرونه زه چې کله شعر واورم د ځان سره یې لیکم یاداشت نوټ یې اخلم، نو خپله میز کې د شعر نه دی لیکلی او د دې استعداد نه لرم چې ولیکم. نو یو شی بیا هم زه د یووالي په ارتباط باندې وایم، د یو شاعر ویلي په هو که سره یو شو او په نه که سره یو شو، جهان به سلامي کړي پښتانه که سره یو شو. زه په آخر کې د دوستانو وخت نه نیسم، په آخر کې یو ځل بیا د ځوانانو د ټولنې نه د زړه له کومې مننه کوم. مننه مې په دې خاطر نه ده چې هغوی دا غونډه زما لپاره جوړ کړې، د دوی د احساس مننه کوم، سلامي ورته کوم او امید کوم څنګه چې نورو دوستانو ته اشاره وکړه، غفور صاحب په دې ارتباط باندې د ځوانانو په روزنه باندې هغوی په همدې ارتباط کار کوي، ډېره تجربه لري، هغوی ښې خبرې وکړې. همدا وخت ده چې موږ د خپل ځوانان وروزو، لار ورته ورکړو او په
د وطن د یووالي په خاطر باندې د وطن د بقا په خاطر باندې د زموږ وطن د یو غټ غمیز سره مخامخ دي. همدا ځوانان دي چې هم د خپل ځان لپاره او هم د ټولنې لپاره هم د افغانستان لپاره راتلونکی جوړوي. نو ډېره ضروري ده دغه شی چې دوی کړي چې د زړه له کومې مننه وکړم د ټولو ځوانانو نه. نو ما غوښتل چې د ځان سره هغه د دعوت ګڼه چې ما سره مې راوړه، خو متاسفانه ما ونه شو کړی. فقط ما د ډېر کوشش سره د پارلمان کې مې راغلم، بیا د کار ستونزې مې فقط ومې کړه چې د 2 فلیکسونه مقصد په هغه پوره نه دي، خو 2 فلیکسونه برابر کړم چې ما راوړل. هغه د زړه نه مې غوښتل چې ټولو ته یوه تحفه ولرم، یوه ډالۍ ولرم. نو هغه ما راوړل چې هغه یو غواړم د ځوانانو ټولنې ته په ډېره مینه باندې، ځکه زما لپاره دا لویه تحفه ده، دوی ته یې ورکړم. نو زه غواړم چې د ځوانانو د ټولنې مشر ننګرهاري صاحب، ملګري صاحب او نور دوستان چې دلته د ټولنې غړي راشي، زه ورته سوال وکړم. اجازه باندې دا مننه سره ګران غفور سره نه هیله کوم چې راشي او هغه چې ما راوړي ورته ورکړم. هغه یو زموږ د هېواد یو فرهنګي شخصیت، درېیم لیکوال او ژورنالست دی. یوه نړۍ مننه کوم د ده له پیرزویونو او الفاظو څخه. یو ځل بیا وایم چې ستا په ټولو ملي او وطني هڅو نه یوازې دا چې موږ ویاړو، موږ در سره یو، ځان تنها مه احساسوه. زه پای کې تاسو ټولو درانه دوستانو نه د زړه له کومې مننه کوم. کور بدن الله داسې ورځې راولي چې موږ غونډې په خپل هېواد کې ولرو او د هېواد ټول نازولي چې دي، زموږ د وطن ټول نازولي دي چې دوی هغه چا چې زموږ ولس ته خدمت کړی. مه راځئ چې بس په خپلو لیکنو باندې مخامخ دی، ډېر څه کړي دي، ډېر څه کوي. نو خدای دې موږ ته وس راکړي چې د ټولو هغه افغانانو، رښتینو افغانانو چې د خپل وطن او ولس ته زړه نصیب کړي چې هغوی ونازوي او ورته کوي. تاسو ټول له ډېره مننه، د زړه له کومې مننه. کورم بدن تاسو خپل ځان معرفي کړئ. موږ کوربه یو ټول. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هېوادوالو او درنو مېلمنو، تاسو ته ډېر په مینه او په محبت باندې ښه راغلاست وویل شول او واقعا تاسو د افتخار وړ یاست. غواړم د افغانانو د ستوکهولم د افغانانو په نمایندګۍ یو څو خبرې تاسو حضور ته عرض کړم. اول خبر مې دا ده چې د دعوت کلمه خورا ښکلې او سپېڅلې کلمه ده. دعوت هغه کلمه ده چې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې خلک اسلام ته دعوت کول، نو د دعوت نوم به یې ورته یادولو او خلک به یې د ګمراهۍ نه صراط مستقیم ته او سمې لارې ته دعوتول. نو بزګر صاحب چې دغه عنوان تعیین کړی دی، دا د دې شایدي ورکوي چې دا متحد مسلمان، افغان او پښتون دی. او موږ د زړه له کومې او په ډېره علاقهمندۍ او مینه سره دته نورې بریاوې هم غواړو. موضوع د ده د شخصیت په مورد باندې ده. دا اوس نو یو شعر په یاد شول، خو که لږ څه نیمګړی وي هغه غواړم، انشاءالله نیمګړی به نه وي، خو یوه برخه یې په ده باندې صدق کا.
حسن راوړ خط سند په مدعا خپله حسن راوړ خط سند په مدعا خپله د ښایست په قباله کې شایگان نشته. یعنی دا په دې معنا چې کله ډاکټر صاحب مراد ډېر محترم ورور غمخور صاحب او دغه پیغامونه چې راغلي وو دا ټول هغه شاهدان وو چې د بزګر صاحب په شخصیت باندې شهادت ورکړه او واقعا د دې شخصیت او د پوهې او د علم خاوند دی. او تر کومه ده چې زما شخصي برداشت د دې وجود نه دی هغه دا دی چې ما داسې برداشت وکړه چې بزګر صاحب د خبرې نه هم د قلم قهرمان دی. او پیغامونه مې چې واورېدل خورا ښکلي وو. ټول افغانان د خدای په عزت ولري چې دی په داسې ښکلي الفاظو په سوچه پښتو باندې دی پیغامونه لیکلي وو. واقعا د افتخار وړ دي. خو یوه موضوع بله هم د یوه ملګري چې امین هوتک نومېدله او د هغو په پیغام کې یو څه لیکل شوي وو چې زما سلامونه دې ښاغلو او آغلیو ته ورسېږي. نو دا ښاغلي خو تاسو یې ولې دا آغلي ولې نشته؟ دا نو ممکن په مخکې هم یو خواست ما کړی وي چې د موږه خویندې د موږه ورېرې د موږه نګیندې د موږه افغان مېرمنې د موږ تاسو نیم په نیمه جامعه تشکیلي وي ولې متاسفانه چې نشته. دا زموږ ستاسو نیمګړتیا ده او زه په ادب په احترام په خلوص د نیت سره دا ما په وار وار دا پیشنهاد کړی دی چې راځئ د خپل نیمګړتیاوې پوره کړو ځکه چې آغل یې نشته. نو دا مې د یوې موضوع ته اشاره وکړه او تاسو ټول پرې پوهېږئ د څو ځلې تاسو په مخکې مې هغه خپل نیمګړی نظر ویلی دی. نو دې ته هم تاسو توجه لرم. او بله موضوع دا ده چې د دې جریاناتو نه ما داسې برداشت وکړه چې واقعا د دېرشو کالو ناورین پښتانه د بد سرنوشت سره مخامخ کړي دي. په واضح ټکي به ووایو او د شپشپ نه شفتالو خبره بهتره ده چې واقعا 10 کاله ناورین چې په افغانستان کې راغلی دی پښتانه یې د بې علمۍ د زفت اقتصاد د زفت عقیدې د فقر د بدبختۍ او د ډېرو نورو جنجالو سره مخامخ کړي دي او دا علاج لري. ولې وار وار دا خبرې شوي دي. زه دغه خبره کومه چې د حرف نه به عمل ته څه وخت ګام راواخلو. په حرف خو ډېرې ښې خبرې کوو خو ته د عمل ګام لږ څه مشکل دی چې ته ګام ورواخلو ګام پورته کړو چې واقعا پښتانه په خپل باندې ودرېږي. زه هم که څه هم خبرې راسره شته دي مګر ستاسو وخت نه نیسم. ولې یو شعر مې نیمګړی شعر پخپله مې لیکلی دی او نیمګړتیاوې لري او دا واقعا شاعر هم ولا نه یم چې قسم مې په یاد کړه خو بیا هم کله کله د پښتنو درد راسره وي بیا یو څه ووایم. نو دلته مې یو ښکلي د پښتو بڼ رانه خفه دی. د پښتو بڼ رانه خفه دی. د بڼ شنې ونې وچېږي نه اوبه شته نه باغوان. د بڼ شنې ونې وچېږي نه اوبه شته نه باغوان. ویالې وچې له اوبو شوې نه باران شته نه دهقان. زما په نظر چې د پښتنو بڼ همداسې حالت کې مخامخ دی که رښتیا سره ووایو. زیړ ګلونو زیړو ګلو سرو ګلونو اور اخیستی ورته ګورئ. زیړو ګلو سرو ګلونو اور اخیستی ورته ګورئ. نه هغه رنګین مرغان شته نه خوږ ژبې بلبلان. زه تاسو داسې عرض وکړم زه پخپله د خپلو درنو شاعرانو د حمید بابا خوشحال بابا رحمان بابا چې هغه خدای معین شاعر دی کله کله چې د دی اشعار زه لولم نو د رحمان بابا په اشعارو کې قرآن عظیم شان ترجمه شوی بلا شک. او چېرته چې اوس په کوزه پښتونخوا په بره پښتونخوا کې ګورو د قرآن عظیم شان سره په څنګ کې د دیوان لیکل شوی دی ځکه چې د دا په بیان کې قرآن ترجمه شوی. خو دا یو ډېر عالي صفت دی. دا د موږ د افتخار وړ دی.
ولی بله خبر دا ده چې په شعورو باندې هم څه نه کېږي. ما د وخت وویل چې عمل پکار دی.